سلامونه احترامات درنو ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې انسټیګرام څخه تصویر او ویډیو څنګه ډاونلوډ کولی شو. که زما چینل مې نه وي سبسکرایب کړی او یا نوي یاست زما له چینل سره، زما چینل سبسکرایب کړئ. ټیکنیکل افغان په یوټیوب کې سرچ کړئ، ټیکنیکل افغان پښتو سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن در سره کېږئ تر څو زما نوي ویډیو ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. له انسټیګرام څخه ویډیو او تصویر څنګه ډاونلوډ کولی شو. له دې دپاره یو اپس ته ضرورت دی چې د اپس نوم دی فاسټ سیو په نوم باندې. نو تاسو به اول پلی سټور ته ورشئ. په پلی سټور کې به تاسو په دلته برنی سرچ بار کې به ورته فاسټ سیو ولیکئ. فاسټ سیو فور انسټیګرام دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما تیار ډاونلوډ کړی دی، زه یې اوپن کوم. کله مې چې دا فاسټ سیو په نوم باندې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ نو تاسو به انسټیګرام ته ورشئ. په انسټیګرام کې تاسو غواړئ چې یو تصویر ډاونلوډ کړئ. زه غواړم چې دغه تصویر ډاونلوډ کړم. نو دلته په کاپي لینک باندې کلیک کړئ. کله چې کاپي لینک باندې کلیک کړئ نو بیا به تاسو ورشئ هغه اپلیکیشن ته. اپلیکیشن به اوپن کړئ. دا ایډز دی، دا به ریموو کړئ، لرې به کړئ. کله چې تاسو اپلیکیشن اوپن کړئ نو دلته اټومیټیک دلته موږ د هغه تصویر چې موږ لینک کې کاپي کړی و دا یې ډاونلوډ کړ. ګورئ هغه تصویر یې موږ ته ډاونلوډ کړ. نو په ګیلري کې هم تاسو کتلی شئ. زه ګیلري خلاصوم. دلته ګورئ هغه تصویر اوپن شو. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې انسټیګرام څخه تصویر ډاونلوډ کړئ. که غواړئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ هم همدغه طریقه ده. دلته زه غواړم چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. دغه ویډیو ده. نو تاسو به دلته په دې بهرنۍ به 3 ډاټ چې د 3 نقطې چې کوم دي پر دې به کلیک کړئ او دلته به کاپي لینک واخلئ. کله چې لینک کاپي شو، لینک کاپیډ، نو دې څخه وروسته به تاسو اپلیکیشن اوپن کړئ. کله مې چې دا فاسټ سیو اپلیکیشن اوپن کړ نو دلته ګورئ هغه ویډیو اټومیټیک یې موږ ته ډاونلوډ کړه. صرف لینک کاپي کړئ دا نور خپله ډاونلوډ کړئ. نو ورځو ګیلري ته. په ګیلري کې تاسو لیدلی شئ هغه ویډیو چې موږ لینک یې کاپي کړ دا به اټومیټیک ډاونلوډ شوي وي. دلته وګورئ هغه ویډیو دلته ډاونلوډ شو. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې هم ویډیوګانې هم تصویران د انسټیګرام څخه ډاونلوډ کړئ. امید لرم زما دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. زما چینل ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې یې کاږئ تر څو نوې ویډیوګانې تر ټولو د مخه تاسو ته در ورسیږي.